أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله مولانا العظيم. ولا تمدن او مغړوا عینیک خپل سترګې الی ما په طرف د هغه څیزونو متعنا چې فایده ورکړه مونږه به په دې سره ازواجا منهم مختلف خلقو ته د دوینا زهرة الحیات الدنیا رونق دے د ژوند د دنیا لنفتنهم چې مونږ په دوی ازمیخت وکړو فيه باغی کې ورزق ربک او روزی ستا د رب خیر غوردا وابقا او پایدار ده. وامر اهلک او حکم کوا خپل کور والو ته بالصلاة د منز واصطبر او قائم اوسیگا علیها باغی لا نسألک نغوالو مون لتانا رزقا روزی نحن نرزقک هم مونگا روزی در کوتاتا والعاقبت او خ انجام للتقوى د پرهیزګارۍ دی. وقالو او دوی وای لولا یأتینا ولن رازی مونتا بآیتن سنخا من ربه د رب لطرفنا اولم تأتهم آیا ندا راغلی دویتا بینتو واضح نخا ما فی الصحف الاولى چې د په ړومبنو صحیفو کې ولو ان او کچره مون اهلکناهم هلاکول دوی بعذاب فعذاب سرا من قبله د دین وړاندې لقالو نو دوی بویل ربنا از مونږ ربا لولا ارسلتا ولتا راون لګلو الینا زمون طرف تا رسولا سوک رسول فنتبع چې مون پیروي کړي وي آیات کا استاد آیتونو من قبل د دین وړاندې ان نذل چې ذلیل شو مونږه ونخزا او رسوا شو مونږه
قل وایا کلن هر یو متربصن انتظار کون کې دے فتربصوا پس تاسو هم انتظار کوئ فستعلمون پس ضرب تاسو پوه شئ من چې څوک دی اصحاب الصراط خاوندان د لارې السویه نیغه ومن او څوک دی اهتدا چې سم لار یې بیا مندله د سوره طه اخیری 15 آیتونه دي 131 نه 135 پورې الله جل جلاله په دې رکوع کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته بعض هدایات ورکړي دي او ورسره د يهودو نصارا شکوا او داغي جواب شکوا پکې بیان شوی دا نړمبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې رکوع کې چې څنګه ویلیو سر کې پرونی آیت کې چې د خپل رب پاکي بیانوا داغه ذکر اذکار او داغه شانته پنځه واړه منځونه تهجد سمیت دا تاسو کوي او په خپل کار باندې کلک مضبوط او ټینګ اوسېږي دین بعد 131 نمبر آیت کې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب فرمای او هر مسلمان ته دې کې چینو خطاب دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعے چې د دنیا دې سيزونو ته سترګې مګرځو الله جل جلاله مسلمان لا بیا دا شان حافظ لا عالم لا مبلغ لا مجاهد لا محدث لا مفسر لا اصحاب لا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا چې کوم نعمت د کلمې د هدایت او د سم لارې ورکړې ده د دې نه اوچت نعمت نشته مون خلکو سره خو د دې قدر نشته ولې چې د مور په غیږ کې مونږ ته دا کلمه ملاوه شو مونږ ولیدل چې مور خپل رحموس کوي نو مونږ هم شروع کړو وړوکوالی کې د ناظرې د پاره جمعه ته ولېږلی شو ولې چې یو ماحول دی د دې قدر خو هغه خلکو سره چې کوم خلک مسلمان شي بیا د دین د پاره هغه یې نو قربانای ورکړي خپل خاندان پر خودل خپل خپلوان پر خودل اولاد پر خودل جایداد پر خودل صرف د کلمې د پاره ډېر لوی قرباني ده مونږ ته خو جنو حلوا پخا بالکل په پلیټ کې ملاوه شو دا سره ته کلمه ملاوه شو زمونږ یو استاد امریکای نه راغلو هلته کې خو اوچت تنخوا باندې هغه وایي چې ما د 19 کاله عمر کې د اسلام مطالعه شروع کړه او بیا د اول دغه واده هم شوی او سره پنځه بچي وو او بیا دین زده کول د پاره بیا وایي چې ما اسلام قبول کړ او د دین زده کول د پاره هغه پاکستان ته راغی د امریکای شهریت پرې خو گرین کارت پرې خو د دې لپاره موږ خلک هر څه کوو دین ایمان هر څه خرڅو د امریکای شهریت ملاوي
او هغه د الله بنده داسې مور مې هم ژوندی وه، هغې ته مې د دین دعوت ورکړ، هغې هم نه وکړه. ښځې ته مې وویل هغې هم نه وکړه. بچو ته مې وویل هغې نه وکړه. او بس وی هغه نوکري هغه وخت په زرګونو ډالر وایي ما به ګټل، 4000 یې وې. نو بیا دلته رالی، دلته بیا مدرسه کې داخله وه. مدرسې کې هم بیا حالات یې ظاهره ده د کراچۍ هوا هم په هر چا باندې موافق نه راځي، او هغه خو ناز او نعمت کې چې نو پرورش یې شوی. بهرحال احسن العلوم دا مفتی ضروري خان صاحب والا مدرسه وه، هغې نه بیا دوره حدیث وکړه، 8 کاله علم حاصل کړ. بیا هم هغه باندې حالات یعنې تر اوسه پورې اوس هم پې ډېر سخت حالات دي. 70-72 کال به عمر یې اوس په دین باندې ډېر سخت معمولی وړوکي سنت په دومره خیال ساته، یعنی په باندې 1 بجې به هلته کې لمونځ و د ماسپښین، او زمونږ چې اخیری کلاس به ختم شو نو هغه به 12:40 باندې به داسې ختم شو. هغې نه بعد ډوډۍ به وه، او ډوډۍ به هم هغې نه پس به بیا لمونځ له تیار یم. نو هغه به 70 منټه کې روټۍ وخوړه، هغې نه پس به سملاست 15 منټو له 6 منټو له 10 منټو نیپ ورته وایي هغې یعنې لږ غونته کې اوده کېده. دا ولې نه دا د نبي علیه السلام سنت دی. دا هومیوپیتھک دوایانې به یې نه استعمالوي، دې کې الکوهل دی، اگر چې هغه الکوهل ته نه والوځي خو د هغې د حفاظت دپاره خو بهرحال ځي. د دې چکن نه به هغه پرهیز کړو چې د دې نسل نه دی معلوم. نو ډېر سخت بیا ښځه ورته ومیلاوه شوه او هغې نه هم بچي وشو. اوس چې پته نه چې هغې ښځه ته نه هم لاړه، جرمني وه، یک یوازې پاتې خو هغه اوس هم په دین باندې ولاړ، هلته کې درس ورکوي، انګلیش کې ورکوي. نو د داسې خلکو نه مونږ چې نو عبرت حاصلولی شو. یو کس به مسلمان شي نو مونږ خو چې دا لمونځ کوو نو یو قسمه ټوکې کوو ورپورې، هغه به داسې نیمه ګنټه او 35 منټ داسې به یې په 4 رکعاتو باندې اخلي. نو چې کوم ملګری و چې د چا د وجې مسلمان شوی و، یو ورځ یې هغه ته وایي جي ته خفه کېږه مه، ستاسو خو وایي چې نو الله رب العزت سره د وړوکوالي نه تعلق دی، نو چې څنګه تاسو وایي الله اکبر ووایئ تاسو فوراً الله تعالی سره تعلق جوړ شي، او ستاسو کیفیت دا چې الله تعالی ما ته ګوري او زه الله رب العزت ته مخامخ ولاړ یم هغه سره خبرې کوم. وایي زما دا کیفیت دومره زر نه جوړېږي، وایي ځکه زه کله 20 منټه واخلم، کله 15 منټه واخلم، کله نیمه ګنټه واخلم. لکه هغه ملګري به ورته بهر انتظار کو، نو هغه نه لکه معذرت غوښته چې چونکې تاسو مسلمانان یې او د وړوکوالي نه کلمه ویلې ده هر څه باندې پوهیږئ، نو تاسو چې ودرېږئ نو ودرېدو سره ستاسو ډایرکټ کنیکشن جوړ شي. وایي زما لا نه جوړېږي. وایي خیر دی ما ته لږ ګوره. نو هغه کس وایي چې زه په زړه کې دومره شرمنده شوم، وګوره دا نوی مسلمان او دی لمونځ په دې کیفیت سره کوي چې الله تعالی ما ته ګوري، زه الله سره خبرې اترې کوم، زه الله ته خپل د هغه چې کوم کلام دی هغه ورته اورم. چې دې کیفیت سره مونږ بیا د چار چاپېره نه به بیا بلکل د هغې نه به بې خبره وي. مجنون دا یو مشهور کس تېر شوی د عربو کې کیس د ده نوم و، ډېرې خبرې د ده مشهورې دي. یو ځل وایي داسې و چې یو کس وایي لمونځ کوم یو کاکا، او دی خپل عشق او هغې خیالاتو کې وایي چې نو د هغه مخې نه تېر شي، دی مخې نه تېر شي هغه ورپسې لمونځ مات کړ. ښکاري نه درته چې زه عبادت کوم لمونځ کوم او ته وایي زما مخې نه تېر شي. هغه ورته وایي ښه
ما ته هډو پتاونه لګي مجنون ورته وایي ما ته هډو پتاونه لګي چې زه ستا مخې نه تېر زه خو وایي د خپلې معشوقې په خیالاتو کې داسې مدهوشه وم چې هډو ما ته پتاونه او وایي ته خو هم د یو معشوق د یو محبوب دپاره عبادت کې نو ستا وایي ما باندې نظر څنګه پرېوت په کار خو دا وه چې ستا تعلق داسې وی الله پاک سره چې تا ته اړو پته نه وي د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ باره کې راځي چې بدن ډېر مضبوط و مجاهد همدې پتون کې دلته کې چېرته د غشي یو حصه یو ټوکړه هغه پیوست شوی و هغه وباسل خو د هغې هغه باډي د هغې یا بدن دومره کلک و چې حکیم ورته وی چې دا وباسل تقریبا ناممکن هغې ورته وی تاسو داسې وکړه چې زه کله مونځ دپاره ودرېږم بیا به یې لرې یعنې چې مونځ کې به د هغه بدن نرم شي د څه د وجې الله د یاد چې هغې به ودرېدل نو بس دې سره به چې نه عاجزي به پې او خشوع او خضوع او دا څیزونه به په هغه باندې غالب شو نو بهرحال وي دنیا طرف ته مه ګورئ ستاسو نظر د دنیا څیزونو طرف ته چې لاړ چې کلمه در سره شته نو بیا د دنیا هر شی دې ته مخامخ هیڅ دی هیڅ هم نه د هغې هیڅ هم حیثیت نه نبی علیہ السلام ته وایي چې ستا سترګې چې دې څیزونو ته لاړ نه شي ما متعنا به د هغې د وجې مونږه فایده ورکړې ده ازواجا منهم مختلف خلکو له او کافرانو ته که مونږ وګورو هغې سره زمونږ د سیوا دا څیزونه به زهرة الحیات الله تعالی دا د دنیا لغونته کې رونق دی د دنیا آسایش دی د دنیا ښایست دی او د دې د وجې لنفتنهم فی د هغې ازمیښت چې آیا د دې نعمتونو د وجې دی الله طرف ته راتلونکي جوړیږي او که نه جوړیږي لکه فرعون دی 40 کاله وي سر کې درد غونته کې دومره معمولي تکلیف ورته نه رسېدلی نو آیا چې د ده دا ازمیښت و دا امتحان و د دې امتحان کې پکار خو دا و چې زما کم پیدا کوونکی دی زما کم رب دی هغه ماله دومره قدرې تکلیف رانه کړ نو ماله خو پکار دی چې زه دا ښه زیات عبادت ګزار او د هغه مطیع او فرمانبردار جوړ شو خو هغه په خپل امتحان کې ناکام شي هغه د دې غلط مطلب واغسته او وی چې نه زه خدای یم الټا سرکشه شي نو الله تعالی وی لنفتنهم فی دا د دې امتحان دی او رزق چې دی دا الله سره خزانه الله سره که هر څومره یو کس کوشش وکړي محنت وکړي منډ تړي ووایي چې کوم رزق یې لیکلی دا کم ملاوي هغې نه سوا کروڑونه اربونه خلک راجمع کړي یو نوړی نشي خوړی چای نشي څښلی خواږه نشي خوړی دا شانته نور بل څیزونه د معدې څوک مریض دی نو د کروڑونه او اربونه د هغې څه فایده نو رزق هم هغه دی چې کوم دی لیکلی دی هغې نه سیوا کېږي نه د دې دا مطلب نه چې بنده کوشش نه کوي نه دنیا کوشش سره تړلی الله تعالی عقل هم د دې دپاره ورکړی چې ته به کوشش کې محنت وکړې ولیس للانسان الا ما سعی انسان ته هغه ملاویږي چې د کوم هغه کوشش کوي خو الله سره چې کوم رزق دی هغه خیر بهترین دی غوره دی و ابقا باقي پاتې کېدونکی یعنی د الله د طرف نه چې د چا د رزق فیصلې وشي نو بیا هغه در باندې او کوسه باندې ټکرې نه خوري الله رب العزت هغه له د امن عافیت او برکت والا رزق د دې مثال داسې ورکوي لکه وي بعض کسان داسې دا څنګه کور کې چرګانو ته وایي غنم یا دانې اچوي بعض خلک داسې چې داسې اونولي
نو چر به یو دانې پسې دی خوا بل پسې اخوا بل پسې اخوا ټول صحن کې ګرځي. او بعض خلک داسې چې یو ګوټ کې ټولې دانې واچي نا چرګ راشي هم اک یو ځای وي. دقه مثال د انسان. بعض خلکو رزق الله تعالی دنیا کې داسې خور کړي چې هغه یوې دانې پسې ګرځي. او بعض د الله داسې ښه نیک بندگان دا هم د الله د طرف نه په انسان باندې یو خاص مهرباني چې هغه ته په کور کلی کې رزق ملاو شي. نو الله رب العزت نه د عافیت او د برکت والا رزق سوال کول پکار. نحن وامر اهلك بالصلاه. الله تعالی وی رزق ذمہ زمونږه ده. ستا کار څه دی چې خپل دعوت والا کار سره سره به د کور خلکو ته به هم حکم کې چې هغه موږ کوي او خپل به هم کلک او ټینګ په دې باندې مضبوط په دې باندې به ودرېږي. څنګه یو دعا ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. یا الله زمونږه بیبیانې او زمونږه اولاد زمونږ د سترګو یخواله جوړ وجعلنا للمتقین امام او د پرهیزګارانو امامان هم جوړ چې دوی ټول پرهیزګار کړي او ما د هغې امام جوړ. ظاهره د امام خو د چې د چا امامتي کوي د هغې نه افضل وي علم په لحاظ سره عمل په لحاظ سره. نو گویا د کور سربراه هغه د خپل کور د ټول خلکو نه چې زیات متقي او پرهیزګار چې څومره هغه کې پرهیزګاري سیوای نو کور کې به دومره سیوای. الله رب العزت وی لا نسلک رزقا مونږه ته رزق ګټلو د پاره دنیا ته نه را لګل. نحنو نرزقک د رزق بندوبست په مونږه کو والعاقبۃ للتقوا او ښه انجام چې دا پرهیزګار دی. یعنی چې کوم یو کس پرهیزګار شه نو دنیا هم دا وخسته شو آخرت. او دا یا ساتي چې دې هر څه سره تکلیف هغه لیکل دا مو وایي چې هر څه به بالکل په آرام سره ملاو شي او چته درجه به هم ملاو شي. قران کریم وی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. اے خلق تاسو دا وایي چې بس اسبت جنت کې داخل ولما یاتکم مثل الذين خلو من قبل. حالانکه تاسو نه مخکې چې کوم خلق تیر شي دا غي په شان حالات په تاسو باندې لا نه راغلي. مستهم البأساء والضراء سختی تکلیف لوګا تندا دا ټول سيزونه په هغه باندې دومره راغلي او زلزلو چې هغه اوجړه کېده تر دې پورې چې هغه کې کوم پیغمبران وو هغه وي متا نصر الله الله مدد کله به راځي. دا سه حالات په موږ باندې او د پیغمبر علی السلام دعاګانې چې نه دي راغلي. بهرحال ازمیخت راځي په انسان باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 14 کاله دا ټول د ازمیخت او تقوا څه ته وایي دا ګناه نه پرهیز ته وایي. نیک کارونو ته تقوا نه وایي دا یا ساتي د ګناه نه د کفر نه د شرک نه د بدعاتو نه د خطاګانو نه د سیئات نه ځان ساتل دا تقوا پرهیز. وقالوا لولا یاتینا بیا ودی خلکو بوي چې لولا یاتینا بیات من ربه مونږ ته یو د الله د طرف نه سنخ ول نه راغلی سم معجزه ول نه راغلی. الله رب العزت جواب ورکړي اولم تاتم بینه آیا تاسو په شاتنی کتابونو کې هغه واضح دلایل چې کوم راغلی هغه نه دي لیدلي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صفت هغه کې تورات کې او انجیل کې بلکې د نبی علیہ السلام د اصحابو تذکرہ په هغه کې راغلی ده. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. قران وایي چې په تورات کې هم راغلی ده او په انجیل کې هم راغلی ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اصحابو تذکرہ. نو هغه ټولو دلایل سره خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپین جندلو لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ چې رااله د کتابونو لوی پاند ورسره مدینه ته رااله تاسو یو کس
کوم دی هغه کسان چې دعوه کوي چې زه پیغمبر یم هغه اتفاقی طور پر نبی علیہ السلام هغه باندې تیرېده چې ورته وایي چې هغه دي دوی دا مخ خو چې د دروغجن سړي نشي کېدی او دا خو هغه مخ دی چې ما په کلونو تورات او انجیل کې ویلې ټول کتابونه یې پرېښودل او نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې کلمه یې وویل ولو انا اهلکنا بعذاب من قبله الله تعالی وی کچره مونږه د قرآن نازلېدو نه مخکې هلاک کړی وي بیا به سبا دغه ګیله کوله چې الله که رسول دې را لېږلی وی نو مونږ به ستا خبره منلې وی ستا اطاعت به کړی وی ستا د پیغمبر اطاعت به کړی وی من قبل ان نذل ونخزى د دې ورځې د رسوای او د دې ذلت او بے قدرۍ نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد دی چې دوی ته ووایي کل متربص فتربص دی به یا قیامت په کله راځي الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې دوی ته ووایه چې هر یو کس انتظار کوي زوم انتظار کوم چې کم منون کیو او چې کم نه منی نه غيوم دې انتظار وکړي تاسو هم انتظار وکړئ يهوديان ځان له انتظار کوي عیسایان ځان له کوي اے مشرکان تاسو هم انتظار وکړئ فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ډیر زر به درته معلوم شي چې دا سرګه اله پټه شوه هر څه به واضح شي د قبر چې کوم ژوند دی نه هغې کې به هر څه معلوم شي من اصحاب الصراط السوي نیغې لارې والا څوک هدایت والا څوک منې ته ده چا چې هدایت مونږ دی د هغه څوک د هغې ټولو هغه کیفیات به تاسو باندې واضح شي او بیا به هلته کې د افسوس فایده نه بیا به وایي یا لیتنی کنت ترابا ای کاش د خاورې سره ختم شوی بیا د هغې افسوس څه فایده دې دنیا کې چې یو ساس کې د سترګې نه د اوښکې هغه وبهېده نو هغه د سلو کالو هغه ټول کفر شرک او ګناهونه وینځلو دپاره کار او په قبر کې که هر څومره دې وجړل آخرت کې دې هر څومره وجړل د هغې ژړا هېڅ فایده نشته نو الله په فضل سره 14مه سپاره مکمل شو الله رب العزت دې زموږ دا کاوش دا کوشش دا ناسته د قرآن کریم سره دا تعلق خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي مونږ کمزوري یو الله رب العزت بس مونږ باندې دا خصوصي نظر کرم کړی دی چې د هغه کلام ته مونږ کې ګینه مونږ د دې لایق نه دا د الله رب العزت خصوصي فضل دی احسان دی الله تعالی د خپل کلام سره مونږ همیشه پیوست او منسلک اوساتي او څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې القرآن حجت لک او علیک یا هو قرآن کریم ستا په حق کې به ودرېږي یا ستا مخالفت کې به ودرېږي نو الله تعالی دې دا قرآن کریم زموږ دپاره د قیامت پر سفارشي وګرځي او دنیا کې دې الله رب العزت د دې چې کوم تعلیمات دي هغې باندې عمل کولو او د هغې پرچار کولو او د هغې مخکې خپرولو الله تعالی دې موږ ټولو له توفیق راکړي ولا تمدن او مپورته کوا عینیکا خپل سترګې الی ما په طرف د هغه څیزونو متعنا چې فایده ورکړه مونږه به په دې سره ازواجا منهم مختلف خلق تعالی دوینا زهرت الحیات الدنیا رونق د ژوند د دنیا لنفتنهم چې مونږ د دوی ازمیخت وکړو فیه باغې کې ورزق ربک او رزق ستا د رب خیر غوره دی و ابقا او پایدار دی وامر اهلک او حکم کوا خپل کور والو ته بالصلاة د منځ واستبر او قائم اوسېږه علیها باغی لا نسألک نغواړو مونږه لتانا
رزقن رزق نحنو هم مونگا نرزقک رزق در کوتا تا والعاقبتو او خ انجام للتقوى د پرهیزګاری دی وقالو او دوی وای لولا یاتینا ولنرازی مونتا بآیت سنخا من ربه د رب لطرفنا اولم تأتهم آیا ندارا غلی دویتا بینتو واضح نخا ما اغچدا فی الصحف الاولا پڑنبنو صحیفوں کے ولو انا او کچر منگا اہلکناہم ہلاک ولدوی بعذاب وعذاب سرا من قبله د دین وړاندې لقالو ندوی بویل ربنا اے زمون ربا لولا ارسلتا ولتارا انلیگل الینا زمون طرفتا رسولا سوک رسول فنتبعا چې مونږ پیروي کړې وې آیات کا استاد آیتونو من قبل د دین وړاندې ان ذل چې ذلیل شومونګا ونخزا او رسوا شومونګا قل او آیا کل هر یو متربص انتظار کون کے دے فتربصو پس تاسو هم انتظار کوئی فستعلمون پس ضرب تاسو پوه شئی من چی سوک دی اصحاب الصراط خاوندان دلاری السوی نیغی ومن احتدا او سوک دی چې سملاری بیا موندا آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا رب